افغانان د مینې ډک خلک دي. وای پتر ہے تیرا دل دل نہیں، دا د سپیشل چاته ډالۍ فاطمه نور خزان پوه کړه. پتر ہے تیرا دل دل نہیں، اس پیار کی تو قابل نہیں، تیری رگوں میں بہتی جفا، تو کیا کرے گی ہم سے وفا. میں نے تیری نفرت کو دل سے لگا دیا، جا سنا تجھ کو بلا دیا. वाह जा सनम तुझको बुला दिया. مینا سویغه اپشن نه دی کړی. یو زما شنه نه بیا غور زما شنه نه بیا غور ته ډیر نظر څخه خورکی وچا او د لماته سواله. زما د بیا غلطه په دغه کې د سکل کې پراته دغه واخ جوړه کړه. څوک شنه دانه مې وای څوک خو الته د شایست بیان شروع دي نو معلومه هم ولا که د دغه یو موږ خو د سیور ته چې د بنگلاديش توریان یو بس نو وای هر چاته خپل وطن کشمیر دی، هر چاته خپل ځان شایسته دی. ولاکه مې دا خپل یو سترګه په دا ټوله دنیا ورکم. بس ولاکه زم په دا ټوله دنیا ولاکه ورکم. زما سترګې مو لیدلې دي؟ یو زما سترګې مو لیدلې دي؟ تو زه خپل سترګې اوس پر پروفایل ولګوم یا اوس چې مینوال دی وای موږ خو نه دی ویل مینوال دی وای چې دا شایسته ده. نه شایسته خو یې بدرنګ خو نه یې خو اخلاق دي شایسته که پرنګ ډوډۍ نه پوری کېږي. ماشاءالله تا ته وایم مننه نثار. یو د به خور کې چې ماشاءالله نه وشته کړله. دای چې غم مرا کوي سره بس چې تا مو صفات وکي افسانه خیر دې ما بخښلې خدای دې وبخښه. دغه دې پرنګ ګوله نه پوره کېږي په اخلاق باید شایسته یې. الله دې وبخښه سنا اوس خوارکۍ د درګناه اوس چیرته پرېږدي و مقصد ما په زړه کې داسې څه نسته هغه منټ کې در څخه خفه سوې یم. د دې مطلب دا نه دی چې زه ستاسو په زړه کې یا نفرت لرم یا دغه خو صحیح ده بس الله دې خوشحال لره. نور نه غواړم چې مثلا ځان په تا باندې ذلیله کم یا خدای نه خسته زما د خولې څه داسې خبره اورېږي چې تا ذلیله کم. زه غواړم مینا در نفر داره بچاودله په دا برو خاطو. کوئی مینا ځان میوټ کړی دی مینا کار به لري قربانو. هلو د زما خور د تا ولې تلیفون سلامه ده یا یو بل زنګ را بل تلیفون ته مې دغه لونګینه وی لونګینه وکړه یو لونګین دلته ما وخت چې زنګون درول نه چې پورته کوي بلا اخته شومه. لونګین خورې چیرې ژوند کوي زرګو؟ په امریکا کې د مینا خور سره یم. بیا مو زما د زړه د مینا همسایه یم. کوچی خور دی کوچی خور دی مطلب دا چې شي لیکلي دي زما د ولاکم خارکۍ د سخت مین دي ځان یې ستړي کې پسرو پسونه جوړو جانانه پښتون ټینګ ودان افغانه مرګ په واده راځي قربانه چې شانه شي قهرمانه چې په شانه شي خارکۍ ستړي سود زاره وچا او د په ډیرو سټیکرانو نه کې به زړه سنو یو خبره به درته وکړم چې زړه چې ډکې نو تر موږ ولې کاږي زور ما زړه به نه ډک د افسانې زړه به نه ډک د کمې زړه تش دی نو اوس به موږ راولاړېږو زور به درته ولې ته مو څه چې درته زور وکاږو علایده ته وز ما زړه به نه ډک ته د افسانې زړه به نه ډک ته د مینا به نه ډک د لونګینو په داسې زړه ډک دی د نازک زړه یې داسې ډک دی څه درته ووایم اوس یې رایاده نه کړې لونګینې چې زړه ډک دی اوس زړه ډک دی چات راسره کوي اوس مې دا ګرده لایف ته ور یاده کړې خو ځان نه کنټرول کړی یا خدای دې وس نه راکوي خو نه کې چات راسره کوي اوبه په غلبیل کې راسره وړي
لونګینې ته یو څه مسخرې وکړه. تا ما ته بله ورځ ثنا څه خبرې وکړلې؟ لونګینې څه مسخرې وکړم ګورې د ثنا ایډي څه مې وده دلته له خدای بالا یې پرېږدي دې سره یې پرېږدي بله نه مې کوه پرېږده چې خبرې وکړي لونګینې قربان دې سم هغه کشره د خیر دی وایه ګناه لري لونګینې وایه اورمه دوکان جغت څه کوي تاسو زور لري یو نوکان مې اوس کوچني کړي دي هغه کم کارونه چې مې په نوکانو باندې اړوه هغه ګرده در سره شوله بېرته د روژې په اخره کې بېرته غټومه اوس په روژه کې خو یې غچې کړمه امې د دغه څه ناخونګیر څه شي ناخونګیر دي څه شي دي ناخونه ته یې پاک کړم امې کوچني کړمه ښه بېشکه بس ما داسې نه نوکان چې غټ پرې ایښي اوس مونږ یا هغه کم کارونه چې مې وه هغه مې ګرده اوس چې نوکان نه ویې کړمه مه خنده فاطمې چپ څه نوکان بدکار دي څوک یې غچې کړي یا شخص په غوږ وهل شروع دي ورکه دې نسي دغه بیا ناسته ده د خیره تر روژه چېرې چې اختر چېرې بېرته نوکان غټومه بیا نه کې په تکلیف یم د کارو سره علیده څه فاطمې څوک خاندي نه بد کار دی زه د تا مشره یم زه د تا مشره یم د 40 کالو یم مه راباندې خانده او دې قربان چپ ته د 40 مینا ته د څو کالو یې مینا ته ما مشره که کشره 500 مینا ستا نه ده یو ته د ما 10 کاله مشره یې یا په دا لایف کې زه د ټولو مشره یم زه د 50 یم چې نه کې په دا ټیک ټاک کې چې خپل عمر نو په ټیک ټاک کې چې نه کې عمر ډېر ووایي هغه دې بیا قدر کېږي ویل هغه د مشره ناسته د چپ سي غلط کمنټ ونه کوي ته یې د هغوی څه سر کښته کښېنه مجلس ګوره نو ته راسه ته د نجونو مجلس ښه خوند کوي دا موږ سره ناست یو بل ته احترام کوو یوې بلې ته چیزه خبرې نه کوو دا ښه خوند کوي او که دا پلانکې بد دې الله ورکړي چې ښه یې بد دې الله ورکړي روژه د ښه مبارکې شپې دې ښه مبارکه روژه ده دا په تا کې خبرې نه کوي دا موږ خپل بانډار کوو ته ولې څوک وایي کار لري وایي چې شي دی وایي دا لږ چې ما په ښار وایي دا لونګین په دا خبرو وایي هغه خوره کې جانې قربان دې سمه خوره کې جانې قربان دې سم زه په چا کار نه لرم اوس یې بلک ما ته جوړې زه په هېچا کار نه لرم ځکه شم زه خپل ځان سم کړمه د لونګینې څه ډېره شوه لونګینه په کال کې وارې لایف راپورته کېږي هغه نه کې خپل ساعت تېروي لونګینې ګوره تا کار په سنو ودرلودی په سنو کې تا خبرې وکړلې تا چې د 14 کالو ښځه د لایف لاندې راځه توبه سنو غور په هېچا کار مه لره لونګینه چې لونګینه چې نه پرېږدي یو مینا ویم په لیدت خلکو ته په لاس ورکوي خو ما درته وویل ما زه د ټولو مشره یم زه د 50 کال یم څوک زه لونګینې ویل په سنو کې خبرې کول موږ داسې نه چې بیا هم بیا به ستا لایف ته زه را روانه لونګینې په سنو کې خبرې مه کوه تا ته در کوم چې لونګینې په سنو کې خبرې کولې چای چې پکړې وای یا د پچا کار نه لرم دا بیا موږ ته زور ګویه وای ګوره تېسې لیکلي دي وای ښه مې کړي دي بیا هم کوم وی بیا یې وکړه درېمان ججار څه بیا یې وکړه د همدې لایف ته چې راکښته کوم وایي جې ته ګوره چې څه کوې ایکسکیوز می ما کښته کوي لایف ته یې خوبونه مه وینه چې زما لایف څوک کښته کوي ما کښته کوي لایف دی ما یادې زما سره جنګ دی یو دغسې دغه وکړه بالا یو ګوړی توری عینکې کښېږده ورته زه تا نه وینم عینکې کښېږده ته زه لکه منټونه نه وینم زه په کاسته خبرې ورسره کوم هغه یوازې د په ترکیه کې
دا یې بده دا دې ما ته هر څه ووایي خیر دی یا الله دې خوشحاله ژوند ورکړي هرې نجلۍ ته ورته خور خوا مه بدوه راته د نجونو سره خبرې وکړه تا چې که پام په بله کړه کش ما دې دلې د کشره د مؤمنه یا په تا څه کړي دي چې کار په لرې ناکه په کار نه په لرې لونګینې ته څه کار په لرې مې کو سنو باندې ولې خبرې کوي لونګینې عجبه شی کار ما په لرې ولې کار په لرې تاسو دواړو داسې بیخته بره ځان ته غاړې دي دوی سنو داسې درله دا رقم د څه کې بیلاک ته مورځه د سنو وی خلاص زه خو نه ورځم په دې خاطر زه نه غواړم چې بیا مې د لایف را شوه زه لونګین ته تا خبر نه دي پښه کړې خو لونګینې پکې استغفر الله یو په لوی لاس مې خدو ته داسې په ځان چې دغه د لایف لاندې وګرځي په دامځه کې وولي زه چاله یو د فاطمه لایف ته د لیلو لایف زه چاله ته پورته کېږم امنه بس خدای دې ورځ د سنو ته چې دغه د لایف را وګرځي یا دا ما خو د ما د لایف نه راغورځي چې کومه میزه څنونه میزه او ته د ما د لایف را غورځي ورا شو ته وی می ته یا څنونه مزي وکنه میسي یو څه هغه ورځ د لیلو په لایف کې بل ما د خپل پیښه کوله ما ولاکه دا سنجلې ده چې پزره کې کینه ولري زه خو بيخي نه لرم زما وسم زړه در باندې سوځي وسم کشرنجلې وسم زه دغه غواړم چې تا دې خدای خوشاله لري زه دغه غواړم چې ته دې خپل عزت خپل غیرت ته پام وساتې زه وسم ستا د عزت پروا لرم ته ونجلې ای افسانې بلې یو دا څوک چې څنګه سنگین کمنټ کړی دی ای افسانې د پورته افسانې ویل ژغ مرته نه کېږي کې راته وي یو دا څنګه سنگین کمنټ کړی وو بس نو څه کو د خدای باندې مهربانه کړی دي څوک مو د لایف لاندې راغورځي څوک یې افسانې څوک اختارونه راکوي چې د پلاکې د لایف څوک اختارونه راکوي یا نو چې د لایف نه وګورځول سم ځای مو خوښ شو شکر چې دا ما یا ډوکی را ماچې کړلې ته څه وایې لونګي نو چې ریحان درته وویل یو سوداګریز ګوره قربان سم ریحان چې یو هلک دی هغه ریحان چې دی یو هلک دی ته خپل پر ځان پام وساته ته پام وکړه چې ته خپل عزت پام وساتې هغه خو چا څوندسې بیا هم د هلکانو دومره څوک نوم نه اخلي ځان ته غاړې ونه وجر پورته کېږي چې پر ما خپل ځان ګران دی ولې نه پورته کېږم لاکم بیا به پښې درد کوي بیا خو دا خو اوله پلاوه نو بیا خو بیا زه افسانې سره ډېره مینه لرم مننه قربان اوسم نو که پر تاسې خپل ځان ګران دی بیا به ولاړې نسي کوم دا د پښو درد په یاد و افسانه I like your voice thank you سیده نه منوسو افسانې غریبه خو دا جن بیا د فاطمه ته ورې ووینم څنګه مرچکان در استون چې کوشان در استوم بیا نو کان غټ کوم گاچ رواج یو نو کان وسه بالا شروع پکړ د نیغه چې کوم نه کوشنی کوم او بالا یا بیا کنه دا یو غرزول علایده دا لیدلې فاطمه چیشه دا دته د ازموج دا فاطمه خو خیر دا فاطمه خو د امزولې ده یو نه دولس واری وګرځو دا ازما عمر دا ازما د عمر افسانه خو دې بخینه ورته ولې چې د عمر ډیر نو ازما د عمر خو دې لیاس کړي زنه یو ورې سنا وګرځول خرکی بیا نه دا سیده نه ګول دغه فاطمه دې غرزولې او ستا بلادي واخلي امزولي د خیر دې نن دې وګرځل سره دغه ازما د عمر خو دې لیاس کړي چې دا ته د دې عمر ته یا چې افسانې کوم مثال زه د دې همزولې ماوه یا د دې کشره یا د دې لږ مشره یا یې همزولې نو خوند خو نه کوي چې ته خبرې درته کوم او ته مې کښته کې یا فاطمه په دلای خو چې کم عمر ما وای ډیر عمر وایا لونګینه قربان سم په خدای خدای په دې لایف کې ناشته ده دوغه د جندي خفایم خو والله کوم وسم بعد ور باندې پیرځو وسم زم چې دغه انجلي ځان ته ګوري خپل ځان ته پام وساتي ګوره عزت بایلل ډیر آسان دی عزت ګټل ډیر مشکل دی
زه په دا یو ورځ د دې په لایف کې توغنده دې ته خو نور معلومیږي دا خو اوس کشر ده بد دا نه پوهېږي چې دې زموږ سپاک کیسه وکړل دغه احساس دا د دې سره ولا کوي چې دې زموږ سپاک جانې کشره ته راسه د 10 کالو نجلۍ وګوره د 12 کالو دونه تر ما به نو نه کشره زه څنګه ماشاءالله هوښیاره یم خو نه د کشره او بل دا رقم سړی باید نه کې هوښیار سي په لایپو په هیر د لایپو خو زه د زما په دغه خپل حیثیت خرابوي د لایپو لپاره ته خپل نوم خرابوي ځکه چې خو زه زما په دغه زړه په سوځي زه چې دا د دې سره یم زه غواړم چې دا پوهېږم زه غواړم چې دې ته ووایم چې مطلب ته داسې مه کوه دا سره په ناز خبرې کوي دا په ناز نه پوهېږي دې سره بلا تونده خبره باید وکړي ډېر پار ته څوک یې ته راځي یوې ته وایي بالا کسره چې دا دغه وکړي د خبر ته وکم دا کمنټونه بلا اګنور کړي چې دا بلا خبره وکړي راځي څو شیره پر علاقه وسم درته وایم باور وکنه ګوره لونګینې ته کار په لري وسم د دې فاطمه سالک ځان د غاړي دی په مبارک روزه کې خدای د دې په دې چې کوشش روزه در ماته کم د اریانه په پاتې چې روزه مې څنګه ماته بل په ما باندې کار ملري زه په داسه نو لا بتاره یم بسم الله د لونګینې اختار علی یار د لونګینې کداغه انسان دلته ولیکل چې سنت تاسو څه کړی دي چې تاسو ورته پتا پر بيخي اړه نه لري څوک چې د سنت طرفداري کوي هغه د سنت د سنت دشمن دی بلانو پوسه د دې وخت ستې در بغواړو پوسه چې وخت انسان فاطمه دا واخه د رمضان دي ته کوي راو د موږ خپل بندر وکړو وکه ته مازانو موږ د دې کور ته ورغلو موږ خپل د برت روزه په خپل نفس مستنګ دا ما اخرات زه سنت یو اخري خبره کوم سنا ما په خپل ژوند کې دوغنده چاته صبر نه دی کړی په حق تعالی د ته پر رب درته قسم خورم په دغه مبارک روزه درته قسم خورم چې تا ته مې کړی دي په دې خاطر مې درته کړی چې مال زه ورکم کوشش وکم چې تا پوي کم کني زه زما سره مور پلار لا په احترام خبرې کوي ولې چې زه احترام خوښوم احترام کوم او احترام راته کیږي که زه د چا سره په بې عزتي یا په بې احترامي خبرې وکم زما هیڅ وکم احترام نه کوي زه دا اوس د فاطمه سره سپکاوی شروع کوم فاطمه ماته په سپک نظر ګوري تا ماته ډېر خبرې کړې او ستا د هرې خبرې په مقابل کې ما خاموشي په دې اختیار کړه مال زه به تا په پرایویټ کې پوی کم لایک په انستګرام کې بس دلته مشکل دا دی چې تا په انستګرام کې زما د یو مسیج جواب هم رانه کوي پرون چې د مسیج هم را سره وکړي خپلې خبرې دې وکړې چې ما درته شروع کړې ته راسه ولاړې او زه مجبور یم ته زموږ یې ته زموږ افغان یې موږ نه غواړو چې خدای نخسته ته جګرخونه سي ته خفه سي خدای نخسته ستا عزت څوک در خراب کړي هغه څه کوي هغه خو سړي ته خلاص ښځې پیدا کېږي هر رقم چې وغواړي ته نجلۍ قرباني سم لکه سپین ټوکر چې وایي داغ در باندې ولګېدې بیا دې ولاکه څوک درته وګوري خو دا خو زموږ نه دی در باندې پیرزو هر نجلۍ هره ښځه په سره په خپل دغه عزت ښه پوهېږي چې موږ څومره عزت لرو باید خپل عزت وساتو نو ته بلا ولې زه تا ته افسانې اریانه تللې یم په خدای ټول خپل مغزو سره خراب د سره ته دا درد ایسته کې دا دغه بالا یو ګولۍ خولې ته واچوي دا درد ایسته کړه خپل ځان په کیسه کې نه دي ته ولې کیسه کې عجیبه شی ته پاتې دغې جانې افسانې جانې پرېږده بلې خبرې وکړي زما نیاز و افسانه ده ټول ټیک ټاک نیا ده زه بیا ورنه انا یم مینا یې تر نه انا ده فاطمه ته څه یې ده ټیک ټاک سنو زه چې وختم دغه پوښتنه مې وکړه چې خبره څه ده افسانې به تا خپل ځان ته خپله مشکل جوړ کړ دي ما نه دي جوړ کړی زه تا قربان افسانې زه سر د خلاص کړم دې اوس ګیله وکړه چې تا به هغه نه پرته یو څه ویلي وای زه به خوشحاله سوې وایه خو ښه زه خو ډېر افسانې زه خو تا باندې ډېر ښه وایم ځکه چې تا د فکر دغه څه زوره جزا نه دی دغه کړی نه وایي چې شو ته وایي هغه د کار د زور څه چې کار نه دی اخیستی نه ما د دې لپاره څه شی ونه کړله چې ما د دې لپاره هغه بلاک نه کوي ما د دې لپاره ستا په لایف کې ونه شرموي څه شی راکړله دې ما ته بېعزتي راکړه ما ښکنځلان څونه ورته وکړله څونه مې بیچاره په ما څه کړي او زه خو به حق و ناحق ګورم بیا به فیصله کوم زما په نظر کې چې هغه څوک غلط نه زه نسم کولی چې بد ورته ووایم
ته راسه زما او سره، زه زه تا ته په دلیل خوارکي سره په تا ما څه پوهوم. کړې نه وه، صرف چې دا ثنا یې زیروله نه، ما د دې هغه زیرتوب احساس کې زه ولاړه شولم، نه مې ښه کتل نه بد، رالم بالا مې هغه نه فاطمه سپک سپان کوي. فاطمه ولې په څه خاطر ما خو ډېر بد وکړه، زه فاطمه پښیمانه یم. افسانې په آینده کې وینه کې فاطمه اله برکه بالای خیر دی میوټ ما که ته چې ایسته څوک کو بیخه د ملامت نه سر درد وشي زه مرا نشم واچوي. کولی چې پر چا باندې څوک نه که ملامت کړم. غلطه یم صحیح سو افسانې ته ډېره افسانې وی اخر سنو غلطه خو یې دا خو فاطمه غلطه خو یې ته دا به انسان منې، مپسې خو خو نشم کولی کېږه. چې فاطمه هغه چې یو وارې کیسه کې نه ستې زر وارې کیسه کې مه کېږه، ایله ورکوه دا کوم پوسټ چې تا وکړ د دې تاوان هغه ته څه رسېږي؟ تا خو خپل ځان بالا اله برکه خیر دی ګوړې میوټ که خپل ګرز نه پاس څنګه رو جام په خوري د عمل تر څنګه په داشنګ ولې پر چې درد نه لري پر سر داغ ولې اجازه اله کې کمنټونه ایګنور کیه اگر سره کې میوټ کې پریز دی دا جنجال دا خبر دا ولا که خلاص دا به مشران نه لري، د خپل مشرانو په خبرو نه د باندې زه څوک یم ته څوک یې. هغه قرآن کا ولا کا هغه چې درته د هر کمنټ جواب ورکوي دا هغه په سره کمنټونه کې دی اله ورکوا ولې خپل مغزو دا ش کمنټ وای دا غلط کمنټونه اله ورکوا. لونګین هغه کښه د ګناه لري داسې مه وایاست و کشره ده خو دا چې تاسو اڅور ته ګډه تا بیا غت نور کمنټونه وکي نور وکي غړې پریز دي دا نه کې د غسیه ګوره قربان دي سم موږ الله دې غت هدایت ورکړي الله دې خوشاله ژوند ورکړي. د نه پستنګي سيو د دې بم نه پستنګي دا به موږ ته ضرورت لري، موږ باید څه ونه کو چې دا دی وای خیر دی دا دی کې دغه د زید ماته زید دغه سیم کړم په دغه سوشل میډیا کې د ټول په مخ کې ولاکه ضرورت ورته لرم په خو زه بیا هم درته هم سناته دي خدای پاک عزت هم وساتي زه نه يم در څخه که کټ دوغه د دې چې لایف ته دې ناراضم ځکه چې زما ته خپل عزت ګران دی قربان دي سم که ته زما خبره ومنې د یو مشر نظر را باندې وکې زر واري زه نصیحت درته کوم زر واري مګر هم دا رقم نسم کولای چې زه خپل ځان در باندې بې عزت کم. فاطمه یو شعر پر علاقه مننه قربان دي سم ساکي اچو چې وای کنداري را لکه زمري را لغره علاقه یا غفنه کې سم شعرونه بوایو دوه نه شایسته شعرونه ووایه. اتا چا غوږ ماته شعر وویل هغه سلامونه ویلو چا وای سلامونه وعلیکم سلام د لوچې سلام خو علیکي اله وی دغه دی سبا ماته الوچه را رسیږي د سیمه واورته سوي د الوچه را لوچې سیمه واسه ده ازما د سبا واورته سوي دا غته الوچه شخون کی وعلیکم سلامونه الوچه ژوند څنګه شه لونګینی زه ټیک ټاک ویډیو پورته کوم بله لونګینی افسانې مینا غوږ ورته ونیسئ بس دا دی غوږ مو دی الله څنګه هغه ایلې را نه کړل غوږ ورته ونیسئ دا غدي خو بيخي مو اخیره مو لا پاتې کړی وایا خدای خبرې کوي نو کومه نه پرېږدي اما د نیکو زه چپ یم وای مینه په زړه کې چې مې اور واخلي ستا ورته نوم واخلم ټکور واخلي مینه په زړه کې چې مې اور واخلي ستا ورته نوم واخلم ټکور واخلي زه دې هر غم سینې ته داسې جوخ کم لکه ماشوم چې غېږ کې مور واخلي په مخ مې تر مې اوښکې درومي دا ستا نامه چې راته نور واخلي په مخ مې تر مې اوښکې درومي دا ستا نامه چې راته نور واخلي څوک چې په مینه باندې نه پوهېږي نو ستاسو کلي کې د کور واخلي. څه په وایې دا چاته ډالۍ کړل چاته ډالۍ ساتم لونګین ته ومینا ته یو موږ ته ورته سي بې مینې شعرونه ډالۍ کوي یو یا فاطمه ماته خو د مینې شعر ډالۍ کړو ما نو ازما قسم چې نه دی په یاد چې ما دا اوس قسم کړی و چې اوس د لایف ته رالم ازما مینه چې نه ده په یاد الایده وای چې څوک مینه د درې نیمې میاشتې مې د لایف څخه قسم دی چا په سر کړی و فاطمه جان بالا به د سیمینه بي ازدای بالا به ته پر پښیمانه چې دا یو دسه د مینې شعر ته وای چې نور مینه را پورته کړي ما ته مو आवाज سم نه راځي زما بیرته را پورته ک فاطمه بیرته را پورته ک شخور افسانه ما کوچش مکړی
یو د مینا اوس لږ چې راځي زما پر سر راکښېني اوږې مې خپله خوږېږي. فاطمه ته څه دپاره ولاړه په مابیس ټول کې راته دعا کېږي. وکړئ چې زه به بېرته کښته دعا شم د دې پر سر به وکړئ راپورته چې شم. الله جل جلاله افسانې په شان ښځه راکړي. ښه دونه بختور بسې ته رحمان بابا و پسته اختیار به همیشه نه وي دنیا کې په خیالونو وګوره بیا مرغان فشار مه درکوي مینه. نیسه هوا کې واه څه په وایي. ښه فاطمې شعر پر ایله کم وله چې مینا وایي راسه څوک بلله. څه شوه راله؟ مینه راوله بل نه ده راغلی. د دې لکه چې انټرنیټ ګډوډ شو. دا به جوار ټیک ټاکه څه ووځي بېرته راسي پسیمیږي. خورجانې کوچنۍ افسانې څه شي کوچۍ افسانې که کوچنۍ افسانې څه شي لیکلي دي. وایي نه د وفا په تمه یمه نه وفا خوښوم زه یم بېغمه د هر غمه ځان تنها خوښوم. افسانه I want to talk to you ماشاءالله. really but I don't want. وفاداري په چا کې نسته په دې یم خبره نه لرم تمه له چا نه دا ماشاءالله. ادا خوښوم خپل ادا امینه بله ته ولې رالې دا زما په اوږو کې کښېنه زما په اوږو خبرې چې درد راکړي رالې. دغه زه راغلی یم لایف سر خلاص. مننه او مبارک شي ستا د زړه چې ورې راپورته شو. ډېره مې خوښوي افسانې مننه قربان سمه جار سه مننه خوشحال لو why I like your voice really really سنو درته یادوم چا ته یادوي دا خلکو څنګه په واسه پوره دي دا کمنټونه دغه چپه ورستله مشتکي ښایسته قربان دا یو شعر تا ته ډالۍ شه جار ډالۍ کړه وایي ته نفرتونه خرڅوه او ثوابونه ګټه ته نفرتونه خرڅوه او ثوابونه ګټه زه زخمي زړونه رغوم لویه ګناه کومه. واه څه په وایې دا هم تاسو او سر چې په خلاص سو په مطلب یې ډېر شي څه مطلب یې دی مطلب یې راته ووایه قربان دې اوس ته شعر وایه بیا په مطلب باندې سر وروسته خلاص کړو بیا به د ځان سره وخاندو. ته ولې داسې بې حوصلې ته خو رښتیا چې د 50 کالو یې څوک زه ته یا 1550 کال یم زه په ما درته وایم دا ټیک ټاک کې چې څومره غټ ځان عمر ډېر وایاست هغه ملا عزت کوي هغه د مشر شته نه خو د عمر خبره خو نه ده دلته خو دغه خبره څه داسې معلومیږي څنګه افسانې زوی دې شته دی زه خپله لور ورکوم یا قربان دې سم خدای بیا راکړي زوی بیا تم در هغه ځای پر یو زوی یو لور پیدا کړه یو دا خو هغه د مرکې شروع بیا داسې بیا در وساتم لور دې داسې ما غوندې خواشې به لري لکه ګلاب داسې بیا در وساتم توبه علیده داسې توبه وایستله کوي غلطه خبره چې یا باندې خلک یادوم همداسې چې چاته وایي زوی لري خو هلته به دا لور در باندې باله چې چاته بل چاته یې ورکړه علیده بار نه ده نو هر چاته خو څوک نه ورکوي افسانې ته ورکوي یعنې چې ښه ژوند ولري لورې علیده وایي بل چاته یې ورکوي دا ستا پیشانې داسې زما خوښې ده چې موچوې ګای وخت په دا لاد کې نازونه ورکړې داسې خوند راکړي ماته ونه زه خو دا پیشې چې داسې نازوم نو ته سوچ وکړه چې موږ ور خو به په اوږو کې کښېنولې دورې دورې بیا چکرې ورکوم هغه ما داسې خوند راکړي چې دا راواخلې په غېږ کې ونیسې مچې کې هغه ډېره کیوټ ده دا پیشو باور وکړه بې وطنه وایي امریکا کې کیوټ په خپل ډونګې وایي څنګه دی بې وطنه ورځ راواخلې زړه ولې درته لږ دی یوه ورځ د پیشو پر ځای ما په غېږ کې ونیسه مچې وي که والله پر ما باندې مې ملګري هم دغسې ګرانې یو ملګرې مې داسې په مې نازوله
کلکه به مې ونیوله هغې باندې ځکه چې هر وخت جنجله هم سم چې کال تېر شي برته راپسې راځي بیا راته وایي یادېږي مو د اوس پر ده څوک نه دی سوی چې زه جنجله سوې یم او بیا دی تللی و زما نوم یې نه اخیستی برته راغلی نه اظهارې یې نه راته کړي دونده زه د مینې ډکه ښه ملګري ښه خوند کوي ښه شریکه باوره ښه که مې ملګري مور پلار دي که مې خویندې ورونه دي که ټول هر څوک چې دي دغونده مینه مې ورکړې ده چې دوی ولاړم سي برته راپسې راسي نو ای مینات کنټروبه څه د ده دې زمانې د هلکانو جوړوي ټیک ټاک به نوم د جنکیانو و شرمایا نسته کوي داسې کارونه په ټیک ټاک کې کړوي هر چاته ریکویسټونه هر چاته ورکوي فالو بکونه نه غیرت او نه عزت دی ورته پاتې شرموي د خپل پلار خپل ځانونه او پلرونه ښه خدای وهلي دي کوي داسې کارونه بدوي د ښایستو نجونو نومونه بیا ونه وایه دا ښایسته شعر دا جوړ خو ملالۍ ماشاءالله کې ګډ وډ ووایه پروا نه کوي اوس دا موسم سم و زه د افغانستان سره ډیره مینه لرم خو افسوس دی هغوی زمونږ ته خوب نه لرې فریده دا څوک دی چې خوارکی وایي زه د راست و پاکستان سلام سره در مینه واچوي لرم څو ته وایه څوک ستاسو نفرت لري وایي خدای پاک